السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن موږ سره په مرکه کې دی د افغانستان د کرکټ هډ کوچ یعنې غټ کوچ د کوچانو کوچ. السلام علیکم. ښه راغلاست درته وایو. دا راته وایي چې چیسکي. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه. که تېره به نسکین و بسکوټې او خوشی دی. خبره داسې ده که نه ولغلی چای راباندې وڅښه اسماعیل شهید صاحب. یاره چای خوشی دی خو زه خیر کور به وڅکې. زه خپلو سوالونو ته راځم. دا راته ووایه که نه چې ته دې کرکټ بورډ ته په کومه طریقه راغلې او کومه لار باندې راغلې هډ کوچ صاحب؟ یاره اسماعیل شهید صاحب یو ورځ داسې چل وکړ تک شین مازدیګری و او مخې ته مې تک شین چای وخوت. غلغلی برپونه مې تېنه کول. یو دمې په دې وخت کې ما ته زنګ راغی. په کور کې په زوی ناست وم نو چې زنګ راغی او راته یې ویلې چې ته د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس ولې. ما ویل چې دا کوم بورډ ده چې زه به کېدې چا خبره رئیس شوم. مې راته نو بس یو بورډ به نو رئیس پې شم نو دغسې راغلم نو. یاره دا خو ډېر په زحمت او محنت باندې راغلی که نه. خبره داسې ده که نه چې دا راته ووایي چې په نړیوال کرکټ کې د کوم لوبغاړی ډېر خوښېږي او په داخلي کې د کوم ډېر خوښېږي. یاره خبره داسې ده که نه په بهرني لوبغاړو کې خو زما چې دی که نه کرسټیانو رونالډو خوښېږي او په داخلي کې مې بیا ناصر جمال خوښېږي. یا لکه رئیسه دا څه په ګډو وډو څاروي. رونالډو خو چې فوټبالر دی که نه تا نه خو زه هم ډېر هوښیار یم. یاره فوټبالر دی یو خو زموږ په وخت کې که نه کرکټ کولو که نه دا څنګه دا بې غیرته فوټبال شروع کړی دی اوس. یاره رئیسه ډېر زیات دغه یې ښه نه ګپشپي. دا راته ووایه که نه چې دې خبرې نه تېرېږه. دا راته ووایه چې څومره امید لرو چې ته به د افغانستان کرکټ بورډ په خپلو خپو ودرې. یاره که رښتیا راباندې وایې که نه اوسه پورې خو زه په خپلو خپو نه یم ودرېدلی خو الله پاک دې پرې رحم وکړي. خو موږ به پوره کوشش کوو چې په خپلو خپو دغه کرکټ بورډ ودرېږي. او دغه ګوره که دغه مې ته نوې لوبډله اعلان کړې دا ټول زما چې دی که نه زما په اثرات دي. دغه ټول لوبډلې مې راته برابر کړ. دا ځوان ځوانان تنکي دا شاته چې ولاړ دي په دې سکرین کې د دې خبرې نه تېرېږي. رئیس صاحب خبره داسې ده که نه دا راته ووایه چې لوبغاړی باید څه خاصیتونه ولري چې په دې افغانستان کرکټ بورډ کې یعنې د افغانستان په کرکټ ټیم کې ولوبېږي. یاره زما په نظر باید یو لوبغاړی ښه اخلاقي انسان وي او ښه یو ملګرتیا ولري اشنایي ولري په دې کرکټ بورډ کې. او د ټولو مهمه خبره چې ده که نه چې بنډلې شوري ولري چې د کرکټ بورډ ته راځي چې مخه ورته لوزګارې که نه. یاره رئیسه خبره داسې ده که نه چې بس ډېر په کولو لفظونو کې دې راته خپل بیانات وکړل. خو زه اوس راشد خان راشد خانه دا راته ووایه چې تاسو د خپل کوچ نه دا کوچی دی پته نه لري د غر نه راکېوتی دی د دې تاسو څومره خوشحاله یې. یاره خبره داسې ده که نه اسمان شهید صاحب چې دې څه مو ویلې ګڼې دا ټولې ډوزې چې هر لوبغاړی ته راغلی په ډېرو د ستنو په سر باندې راغلی دی ډیزې ته رارسېدلي لکه د ستنو په سر چې چې قدمونه اخلي به دې چوخې وي دومره سختي لیدلې ده. او خبره داسې ده که نه چې دې څه مو ویلې د ټولې ډوزې وي. او باقي خبره داسې ده که نه چې هسې مې مه غوسه کوئ بیا زما ماغزه خرابېږي لکه دمر او پروګرام تو وړ گیا.